Go back, start Microsoft Word. So we were discussing view ribbon review के यो last number दे command apply शो मुसरा चगा no changes यानी read only खबर मुगोला दा से comments तरह जो आया comments कार कई no the comments मतलब दादी चबई मुंगा स text दे जनवालू और उमा text जो वालम चपदे के सुख changes और तगीरात रानो बली और सिर्फ करावली नो पर comments के दे तगीरात रावली मुदायदा पर ज़्याद कर मुंगा पदे पेज बांधे पासवर्ड उलगू पदे टेक्स्ट बांधे और चकल पदे टेक्स्ट पासवर्ड उलगू नो बिया टोटल चेंजेस तगीरात राजी नो आज़मू पर कमेंट्स के राजी नज़बराशम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ता रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग तबराशे बियोगुरे नो चेंजेस पज़ेवा तासु कमेंट्स वाले उदिलियो पासवर्ड होता वर्का ये स्टार्टिंग एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन दिले बज़ पासवर्ड वर्कमा एंड देन कंफर्म पासवर्ड दा बज़ो केकम दलता नुगरे दिले मा पासवर्ड वर्का दे के सुख चेंजेस निशिकोले The modification is not allowed because the selection is locked. Aukana zinni comment tarashe mazab padi bande comments akhlama. Nowhere is the comments dize kya station there. Balla me dade ke charita se okas liyo document hota warke. Aw taso wale che aap aga document kise changes rana wali. Aw aga pa comments kise taghirat rawali. Mudage da par ziyad kar munga da comments hota unlock ko aw ziyad kar da page lock mudage da wajna se munga document kise changes hota taghirat nashira waste. نو کو بیا زما د چینجز خو خې نو دا زه د خپل پیج ته کاپی کولی شم او کوم نه خو به زما کمنټ ډیلیټ کوم زما پیج او زما ورقه به همداسې اوریجنل پاتې کیږي که بیا راشي تاسو نه غواړئ چې چینجز او تغیرات پکې پیدا کړئ نو بیا دې له پاسورډ ورکړئ دې سره دا اوکې کې باس نو ګوره تاسو په هر یو ځای کې چینجز او تغیرات راوستلی شي بل ډېر د کمنټس په ځای تاسو ټریک چینجز هم اخیستی شئ الریډي تاسو ټریک چینج ویلی مو چې کله تاسو ټریک چینج اخیسته نو دا هر یو کس آن آف کولی شو نو به زه غواړم چې دا څوک آن آف نه کړي نو د هغې دپاره موږ زیات کړ دا ټریک چینج چې کوم دی په دې دا آن آف کوو نو ځکه موږ دلته کې ټریک چینجز ته راسو نو ټریک چینجز مطلب دا دی چې به زه په دې ځای کې چې کوم دی غواړم چې څوک چینجز رانه ولي نو موږ په دې ټریک چینجز باندې پاسورډ لګو نو ګوره ټریک چینج والا یا سټارټ انفورسینګ پروټیکشن ته راشه او دې یو پاسورډ ورکړه اینڈ دین کنفرم دس پاسورډ اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن نو ګوره تاسو دې ځای نه چې ټریک چینجز تاسو سره کوم کمانډ دی نو کولی شئ چې دې لارې تاسو دا ټریک چینج اټومیټیکلی آف کړئ دې ځای کې او که زه غواړم چې بیا دې ځای نه زه چینجز او هر قسمه تغیرات پیدا کړم نو ګوره دې له به زه یو پاسورډ ورکړم او دا به زه اوکې کړم دلته نو زه کولی شم چې دا هر قسمه چینجز او تغیرات دې ځای کې پیدا کړم مطلب ټریک چینجز ما سره آف شو بیا راشئ ډېر دې ځای کې یو کمانډ مونږ کړی چې ته فیلینګ ان فارمز ورته ویلی شي دا فیلینګ ان فارمز اصل کې ډېر ما تاسو ته لومبې په سیکشن باندې اپلای کړی چې آی دا په سیکشن باندې څنګه طریقې سره کار کوي تاسو لومبې ما په سیکشن باندې وي چې به موږ یو دوه سیکشنز والو نو بیا دا فیلینګ ان فارم استعمالولی شو او دا فیلینګ ان فارم زیات کر چې کوم دی دا چا سره تعلق ساتي دا ډیولپر سره تعلق ساتي لکه ګوره زه یو ټمپلیټ جوړوم سبا تاسو نه سو کوېسچن پوری چې آیا دا ټمپلیټ څه شی دی نو ټمپلیټ a page which we can use again and again مونږه یو پیج چې کله بار بار استعمالو نو او پای کې څه چینجز او تغیرات ناراضي نو دغه ته موږ ټمپلیټ ورته وایو نو اوس زه مایکروسافټ ورډ کې ټمپلیټ جوړوم لکه یو مثال تاسو له درکړم چې کله تاسو فار ایگزامپل زیکس تراشه نو په زیکس کې تاسو له اډمیشن فارم درکې او د هر یو کس لپاره ځان له یو اډمیشن فارم ورته ورکې نو داسې قسمه پیج ته موږ ورته ټمپلیټ ورته ویلی شو دغه پیج د ټولو لپاره یو شان دی نو موږ دغسې یو ټمپلیټ څنګه جوړو د هغه ټمپلیټ د پاره ډېر تاله څه کول پکار دي اول ته آفیس بټن ته راشه ورډ آپشنز ته راشه دې ځای نه او د شو ډیولپر ټیب ان د ریبن ته ټیک مارک آن کا او دا اوکې کا باس نو ګوره چې کله تاسو شو ډیولپر ټیب ان د ریبن ته ټیک مارک آن کې نو ګوره تاسو له دا ډیولپر ریبن دلته درکو په دې ډیولپر ریبن کې وګوره تاسو سره ډاکومنٹ ټمپلیټ دی او دا غي نه مخکې دا کنټرولز دي او په دې کې ډېر دا پروټیکټ ډاکومنٹ دی نو ګوره په دې کې دا کمانډ ما سره اویلیبل دی زبردست کارو کوم چې یو ټمپلیټ په جوړ کوم دی ځای نه لیټ می میک ا ټمپلیټ وګوره دا ما سره یو ټمپلیټ دی چې دې له ورکم سه فار ایگزامپل اډمیشن فارم او د اډمیشن فارم نه بعد چې کوم دی زبردست نه وګوره دا یو زبردست ټایپ فارم جوړ کوم د سټوډنټ لپاره زبردست یو ټیب اډ کما او دې له ورکم چې سه سټوډنټ نیم ایټسټرا لیټ می چیک اپ دس ون سټوډنټ نیم دلته بس
student name به add کما tab او زه به دې ډیول پر ریبن ته راشم او په دې کې به ډېر زه دا AA والم ځکه دا ما سره ټیکس باکس دی بیا به دې ځای نه زه فار ایگزامپل دې ځای کې فادر نیم او فادر نیم کې به هم دې ځای نه دا AA ټیکس باکس والم بیا به دې ځای کې زه ډېر کورس ټایټل ورته ورکم او په کورس ټایټل کې به دې ځای نه زه وګورئ دا کمبو باکس ما ته ښکاري دا کمبو باکس په والم او دا کمبو باکس نه بعد چې کوم دی وګورئ دا پراپرټیز ته به راشئ او دې له به ایډ کلیک دې ځای کې او زه کوم چې فار ایگزامپل DBA دا به انټر کما بیا زه کوم چې DIT دا هم انټر کم دې ځای نه دغسې MOS دا هم زه انټر کم دا فار ایگزامپل اوریکل دا هم زه انټر کم دغسې مختلف قسمه زه کوم دې ځای نه فار ایگزامپل BCS آنرس and etc. نو ګورئ دې ځای کې به دا کمبو باکسز والئ او دا به تاسو کې پاس بیا به دې ځای کې ډېر تاسو کنټري نیم به تاسو راولئ کنټري نو د هغې دپاره هم تاسو کمبو باکس والئ دې ځای کې د هغې پراپرټیز ته راشئ او د پراپرټیز نه بعد ایډ باندې کلیک کا او دلته ورته فار ایگزامپل افغانستان وګورئ داسې زه څه ایډینګ کوم دې ځای نه اینڈ دین کلیک اوکې بیا ایډ باندې کلیک کا فار ایگزامپل پاکستان وګورئ یو څو کنټریز داسې ایډ کې and then other countries وګورئ داسې نو مختلف قسمه کنټریز ما دې کې واغستل او دا مې دې ځای نه اوکې که دلته بیا ډېر تاسو ډیټ آف ایډمیشن دې ځای نه والئ وګورئ تاسو ډیټ آف ایډمیشن تاسو ایډ کولی شئ دلته زه به راشم وګورئ دا ډیټ ټایم پکر به والم یا ډیټ پکر دی دا به دې ځای نه ایډ کړم که تاسو چېرته عکس راوستل غواړئ پکچر نو د هغې دپاره به وګورئ تاسو دا پکچر دې ځای نه والئ اینڈ دین ډن اټ وګورئ دا زموږ فوټو چې دا یې دپاره که سپیس لږ کم پکار نو سپیس کم والا د فوټو دپاره او لاندې د ډایرکټر میسج پکار دی ډایرکټر فار ایگزامپل سیګنیچر اینڈ دین فار ایگزامپل स्टूडेंट सिग्नेचर نو مطلب دا دی چې کله تاسو چرته دغه یو فارم ټایپ جوړول غواړئ نو باید چې دا لپاره تاسو یو ټمپلیټ جوړ کړئ مشکل پدې کې موږ سره څه دی یو کس راتلی شي او زما دا ټول فارم چې کوم دی هغه ډیلیټ کولی شي وګوره څومره سمپل طریقې سره هغه ډیلیټ کړه داسې نو زه غواړم چې نه زما دا فارم څوک ډیلیټ نه کړي نو د هغې دپاره به زه پروټیکټ ډاکومنټ ته راشم ریسټرکټ فارمیټینګ اینډ ایډیټینګ ته به راشم او دې ځای نه ګوره allow only this type of editing in the document ته به ټیک مارک آن کوم او بیا به راشم دې ځای نه ګوره د فلینګ ان فارمز ته به راشم چې کله تاسو فلینګ ان فارمز ته راشئ بیا به یې سټارټ انفورسینګ پروټیکشن باندې کلیک کړئ او د هغې نه پس دې یو پاسورډ ورته ورکړئ لکه دې زه ورکوم فار ایگزامپل AS password and then AS password confirming and then click on OK button وګوره دې ځای نه دا کلوز کا اوس زه کتلی شم چې به وګوره دا دې ځای کې زه چینجز نشم راوستی که چینجز راولم نو صرف دې ځای کې زه راوستی شم وګوره دا څوک نشي ختمولی نو زه به سټوډنټ نیم زه ورته ورکوم وګوره دلته کې احمد خان ایټسټرا فادر نیم فار ایگزامپل سجاد کورس ټایټل وګوره داسې any کورس ټایټلز دې ځای نه MOS اخیستی شمه چوز کنټري وګوره څونه زبردست طریقې سره داسې ډیټ ټایم تاسو دې ځای نه اخیستی شئ ټوډے ډیټ او داسې دې باندې کلیک کړو تاسو یو عکس ټایپ راوستی شئ نو مطلب دا دی که چېرې تاسو یو فوټو ټایپ وګورئ دا یو ما سره یو ټمپلیټ شو او په دې ټمپلیټ کې زه ډېر زیات چینجز ورته تا ته روزانه کال راځي یار دا ولې دې ټیم کې تا ته ولې کال راځي نو دې ټیم کې تا ته روزانه ولې کال راځي نه راځي دا ته په هر یو کلاس کې ډېر تا چې څومره کلاس ماغسې تا ته به یې کالز راغلی دی دا د اول ځل دی ګیر آوټ لاړ شي ډېر تا ته روزانه سیریس ډېر کال راځي تا ته به څومره وارنینګ هم درکړه چې وی ډونټ اټینډ یور کال هیر ان دس کلاس as you wish you can go out وګوره داسې نو موږ مختلف قسمه ډیټا داسې اخیستی شو بیا په هغې باندې موږ سیګنیچر ایوریثینګ دا ټمپلیټ میتھډ دی نو ګوره څومره زبردست طریقې سره جسټ ټایپ یور نیم ستا دې ډیټا سره څوک تعلق نشي ساتلی ستا دې ایریا سره یا دې پورشن سره یا دې ځای سره صرف چې کار لري دی بس تا صرف د دې ایډینګ ځای سره به کار ساتي اصل کې دی او که زما دا پروفورما څوک خرابه نه کړي که نه اوریجنل خو زما پروفورما ده که دې کې څوک چینج پیدا کړي څنګه به کوي اوس که یو کس د ایډمیشن فارم په ځای ولیکي چې کارډان ایډمیشن فارم دا هم زما پروفورما ده زه غواړم چې په دې کې څوک چینجز پیدا نه کړي دې کې خو دا خو مهم دا ځای نه دی اصل کې دې کې خو any name لیکلی شي خو ستا دپاره چې کوم سیکشن او کوم ډیزاین جوړ کړی دا زما دپاره مهم دی this is very important for me to do
تر څو پورې چې تا د پاسورډ دل نه دا کړی تر هغې پورې ډېر دی پورې په دې یو ځای کې هم چینجز او تغیرات نشي راوستی نو ډېر ستاسو دپاره دا پروفارما امپورټنټ دی ستاسو دپاره دا ځای امپورټنټ نه دی اصل کې ډېر بیا سټاپ پروټیکشن ته راشه اینډ دین پاسورډ ورته ورکړه اوس وګوره که ما سره دا پروفارما نه وي نو زه به دا ریکارډ خپل کوم ځای کې دا کوم اصل کې ډېر آی کین ناٹ دا پروفارما لاړه ما نه ډیلیټ شوه آیا اوس ما د ریکارډ د اچولو ضرورت نه دلته شته دی بیا به زه دا هر څه سره جوړوم نو زه غواړم چې دا پروفارما ځان سره سټور کړم ثبت یې کړم او دا پروټیکټ کړم چې آینده په دې کې څوک چینجز او تغیرات رانولي نو که ډېر تاسو د پروټیکټ ډاکومنټ کې تاسو څوک کوېسچن وکړي یو مې ډېر دا فیلنګ انفارمز تاسو په بلې طریقې باندې اپلای کړو چې بھئی یو 2 سیکشن یې مونږ واخیستی نو په هغه یو سیکشن کې مونږ لیکل کاپي کولی شو هغه بل سیکشن نه مونږ چینجز نه شو راوستی نو یاد ساتئ د هغې دپاره مې استعمالېږي خو اوریجنل میتھډ چې کوم دی هغه مو سره یاد ساتئ دا ډیول پر دی نو ډیول پر کې به ډېر لومبې تاسو د دې ویډیو نه بیا وګورئ اول به تاسو کنټرولز جوړ کړئ څه فارم به جوړ کړئ او د هغه فارم نه بعد چې کومې تاسو به ډېر دا پروټیکټ ډاکومنټ ته راشئ او د خپل شیټ چې کوم دی یا د خپل پروفارما چې کوم دی یا د خپل ټمپلیټ چې کوم دی دا صحیح طریقې سره تاسو لاک کولی شئ بندولی شئ د بل چا نه پټولی شئ ډېر نو دې دپاره موږ زیات کړ دا ډیول پر ریبن استعمالو نو که تاسو پروټیکټ ډاکومنټ باندې کار کوئ او پای کې فیلنګ انفارمز باندې کار کوئ لومبۍ طریقې خو دا وه چې تاسو په سیکشن باندې اپلای کوئ مې تاسو ته بلې طریقه مو کړه که چېرې تاسو آفیس بټن ته راشئ دې ځای نه وړ آپشنز ته او بیا تاسو دې ځای نه ایډوانس ته راغلئ او دې ځای کې تاسو شو ټیکس باونډریز دې ځای نه والی او دا تاسو اوکې کړه دلته نو ګوره داسې تاسو یو فل پیج باونډري شوه اوس په دې باونډري کې که چېرې تاسو ټیکس غواړئ او دې نه پس ته غواړئ چې بھئی دا برنی حصه زه غواړم چې دې ځای نه والا تر دې ایریا پورې دا ځای لاک شي د هغې نه پس ته ماته انلاک شي نو زه به راشم پیج لیاوټ ته او را به شم دې ځای نه بریکس ته او په بریکس کې به دې ځای نه زه کنټینیوس والم دلته نو یو زما دا پورشن شو او یو زما دا لاندینی پورشن شو زه غواړم چې دې بر ځای کې څوک چینجز او تغیرات پیدا نه کړي So you gotta come to review and then protect document ته راشئ restrict formatting and editing ته راشئ او د هغې نه پس allow only this type of editing in the document ته راشه او ګوره دې ځای کې filling in forms ته راشئ select sections کې زه غواړم چې بھئی په دې section number 1 باندې پاسورډ ولګوه په دې section number 2 باندې پاسورډ مه لګوه نو ګوره د هغې دپاره ما چې کوم دی د section 1 ته ټیک مارک آن کړ او د section 2 نه پاسورډ ګوره ټیک مارک ختم کړ اوکې کړ دې ځای نه یا start enforcing protection ته راشه او دې له any پاسورډ ورته ورکړه کوم چې ستاسو چایس دی and then click on OK بچئ اوس تاسو ګورئ ډېر ستاسو په دې ایریا کې څوک کاپي نه چې هېڅ سلیکشن نه کېږي خو تاسو په دې لاندې ایریا کې چې کوم دی څه چینجز او تغیرات راوستی شي نو دا هم موږ سره چې کوم دی چا کار دی دا د فیلنګ انفارمز کار دی که تاسو بیا سټاپ پروټیکشن ته راغلی او دې نه هم دا پاسورډ ختم کړه دلته کې نو بیا تاسو ډېر په دې ایریا کې تغیرات راوستی شي او د لاندې سیکشن کې هم تاسو چینجز او تغیرات راوستی شي راځو سره کې ډېر ویو ریبن ته جسٹ کم ټو ویو ریبن ویو از ا ویری سمپل اوس دې کې دونه خاص نشته دی دا صرف ویو ده د دې پرنټ سره څه تعلق نشته دی د دې پرنټ سره څه تعلق نشته مطلب که تاسو پرنټ وایئ که نه نو د دې پرنټ سره یاد ساتئ چې دا څونه کمانډس تاسو دې ځای کې اوس وایئ که نه نو د دې پرنټ سره هېڅ تعلق نشته دی اصل کې ډېر یو ډو ناٹ نیډ ټو گو فورورډ ولې ځکه دا صرف ویو د کتل دی اصل کې زموږ یو پیج نمبر 1 پکې موږ سره ډاکومنټ ویوز دي نمبر 2 شور هایټ دی نمبر 3 زوم نمبر 4 ونډو and داسې میکروز دي موږ سره so we can follow that نو زه به راشم لومبۍ پرنټ لیاوټ ته بیا فل سکرین دی بیا ویب لیاوټ دی بیا آوټلاین دی بیا ډرافټ دی نو ګورئ که چېرته زه آفیس بټن ته راشم دا ټیکس باونډریز به ختم کړم ځکه دې کار ما سره نور نشته دی سو آی ګار کم هیر د شو ټیکس باونډریز کې او دا ټیک مارک به دې ځای نه زه آف کړم آی ګار گو فور شو ټیکس باونډریز او دا به دې ځای نه زه آف کړم ګورئ که چېرته ما سره دا زما یو پرسنل ډاکومنټ دی دا زما دس از او ما سره څه ټیکس دی په دې کې دا به دې ځای نه زه کاپي پیسټ کړم کاپي پیسټ هیر دیس وګوره داسې ډېر زیات ورقې شوې ایټلیسټ ما سره 6 ورقې شوې اوس زه غواړم چې سی فار ایگزامپل دا لکه د کتاب په شکل کې وګورم دواړه پیج داسې وګورم څنګه چې ما سره یو کتاب وي نو زه به راشم فل سکرین ریډینګ ته به راشم چې کله هم تاسو فل سکرین ریډینګ ته راشئ نو ګوره تاسو د کتاب په شکل کې څومره زبردست طریقې سره توخو که تاسو دې خوا ورقو ته راځئ نو ګوره داسې راتلی شئ لکه څنګه چې تاسو یو ورق اړوئ داسې صحیح طریقې سره ډېر او که نه تاسو کلوز کړو نو اټومیټیکلی بیا تاسو رومکه پیج ته درکړي کوم چې تاسو سره پرنټ لیاوټ دی افیشلی افیس کې چې کوم زیات تر استعمالیږي نو هغه پرنټ لیاوټ دی
او کوم سیس چې تاسو سره په پرنٹ لی آؤٹ کې ښکاری अब ټول تاسو سره 1 by 1 پرنٹ آؤٹ کیږي دا نور صرف او صرف دا یو جست یو لوک دی چې تاسو مختلف طریقې سره کتی شي نو ځکه دا غي د لپاره موږ دا پرنٹ لی آؤٹ استعمالو ویب لی آؤٹ اصل کې ډیر څه لپاره استعماليږي ویب لی آؤٹ وی اصل کې د پیج یو قسم دا چې دا پیج څنګه طریقې سره تاسو خیمه ویب لی آؤٹ ګوره تاسو یو ویب پاڼه کتلی چې آی کې تاسو یو ورقه څنګه ګوره تاسو به یوم داسې ویب سایټ نی کتلی چې پای کې دویم نمبر پیج تاسو ته راغلی اټ لیست ټول هر څه تاسو په یو پیج کې نو زه مو تم چې وای ما ته هر څه په یو پیج کې راته وخایا لکه زه کوم چې انګلیش ګرامر نوټس وګوره دې سره ما دا انګلیش ګرامر نوټس اډ کړ دلته او زه ته کوم چې فار ایگزامپل س ټیکس دې زنوالم داسې کنټرول انټر مې کې یو بل ورقه ترالم او دل زور کوم چې فار ایگزامپل کمپیوټر گرافکس نوټس ایټسټرا وګوره دل دا دا وته ورکوما وګوره داسې او بیا دل ز سنو نوټس داسې ورکوما نو ګوره زه دا لیکل چې کوم دا مې سایز ټول زیات کو اوس کله اپ کله ډاون کله لاندې کله بر داسې راځم ګوره پدې کې دا خالی زیمه ته پات کیږي زه غواړم چې دا خالیګه ختم کوم او دا ټول لیکل صحیح طریقې سره وګورم نو دې لپاره د مقصد لپاره به تاسو ویب لی آؤٹ تراشه اصل کې ډیر وګورئ په ویب لی آؤٹ کې ستا د لیکل بالکل یو ځای د تخی مطلب دا نه چې دا به یو ځای پرنٹ کیږي تاسو سره نه it cannot be printed together دا به سیم نه پرنٹ کیږي بلکې it will be printed in a separate page as it in page print layout چې څنګه تاسو سره دا په پرنٹ لی آؤٹ کې دی او مقصد به تاسو سره پرنٹ آؤٹ کیږي نو که تاسو یو کو سویچ آی دا به پرنٹ کیږي دا سه نو نیور it cannot be printed like that as it is shown by the web layout page command so print layout تراشي دي زنه نو ګوره تاسو وګوره او مخ ځان له پرنٹ کی او که یو قسمه ته وي چې به زه فل حال دا لولم ریډینګ کوم نو د ریډینګ د پاره یا د لوستو د پاره زه غواړم چې دا خالیګه ماترانه شي دا ست پیج ترمنځ نو تاسو ویب لی آؤٹ ته براشي ډیر دي سره ګوره یو بل طریقه مو سره شته دي چې دا آوټلاین وته ویل شي آوټلاین څه کار کوي د آوټلاین د پاره ډیر تاسو لنبه هوم ری بنتراشه او تاسو به دا هډینګ ون خامخا اپلای کړئ تر څو پورې چې تا هډینګ ون اپلای کړی نه وي تر هغې پورې ډېر دا کمانډ صحیح طریقې سره تاسو نشئ اپلای کولی وګوره دې له هم زه هډینګ ون داسې ورکړم نو ګوره دا اصل کې دا کم ویو کې آوټلاین کمانډ چې کوم دی نو دا آوټلاین اصل کې داسې کمانډ دی چې دې ما ته ډیټا په کلیپس اینڈ ایکسپینډ فارم کې راته ښیي کلیپس وی راغونډېدو ته ایکسپینډ وی خورېدو ته اصل کې ډېر کلیپس نو کله چې موږ ډیټا را وګورو زه ګورم نو زه کلیپس کوم and when I double click so it automatically expanded نو automatically ما سره expand شي نو ځکه دا د لپاره موږ د آوټلاین کمانډ استعمالو او د آوټلاین د لپاره موږ همیشه د لپاره هډینګ کوو که تاسو هډینګ وانه خلې او ډیر تاسو دا کمانډ صحیح طریقې سره نشئ اپلای کولی یو کین ناٹ اپلای دیٹ نو زه به داسې کار وکړم چې اول دې ځله مې هډینګ واخیستل او بیا به د هغې دپاره زه آوټلاین کمانډ به ایډ کوم نو زه به راشم آوټلاین ته I gotta click outline وګوره داسې ډبل کلیک سره ما سره کلیپس اینڈ ایکسپینډ فارم کې راته ښیي نو که زه پلس باندې کلیک کوم نو ما ته داسې ډیټا وښیي وګوره پلس باندې نو ګوره هغه ډیټا یو طریقې سره زه وګوره 1 by 1 کتی شم دلته باس نو که زه پلس باندې کلیک کوم نو وګوره ما سره هغه ډیټا ښیي او که واپس کلیک کوم نو ما ته اټومیټیکلی ایکسپینډ یا د پلس ماینس نیم تاسو کولی شئ وګورئ داسې دې ته موږ ایکسپینډ وته وایو دې ته موږ کلیپس وته ویلی شو نو دې لپاره موږ زیات کړ چې کله یو ډیټا په کلیپس اینڈ ایکسپینډ فارم کې ګورو نو دا دې لپاره زیات کړ موږ د آوټلاین کمانډ استعمالو بیا ډېر ډرافټ کمانډ ته تاسو ګورئ لیټس سی د ډرافټ کمانډ ډرافټ کمانډ اصل کې دې لپاره استعمالیږي چې کله تاسو یو پیج کې یو نوټس کې تاسو چېرته سه داسې آبجیکټ مغستی say for example if you taken some objects in it که تاسو چېرته څه آبجیکټ اغستی وي او یا هم چېرته ټیکس داسې اغستی وي او ته غواړې چې بھئی دغه آبجیکټ فی الحال هایډ کې او صرف دا ټیکسټ یې ګورئ نو د هغې دپاره ډېر موږ دا ډرافټ کمانډ استعمالو یو کویک اگزامپل تاسو له درکړم که تاسو انزرټ ته راشئ دې ځای نه او په دې کې تاسو اني شیپس دې ځای نه والی لکه یو دا شیپس شو ما سره وګورئ یو ما سره دا شیپ شو وګوره دې ځای نه ادر شیپس وي هیف وګورئ که دې ځای نه زه یو شیپ داسې والم نو وګورئ دا موږ سره مختلف قسمه شیپس دي نو که دا شیپ زه والم داسې او زه ما ته یو کس وي چې فی الحال زه دا صرف دا ټیکسټ ګورم او دا آبجیکټس فی الحال نه ګورم نو زه به ویو ته راشم او دې ځای کې به زه په دې ډرافټ باندې کلیک کوم چې کله هم زه په ډرافټ باندې کلیک کوم نو ګورئ ما ته صرف عمومي ټیکسټ یې راته وښود خو نوټ زما چې کوم دی هغه آبجیکټس یې اټومیټیکلي ما ته پټ کړل
मतलब دا نه چې د objects په تاسو نه print کیږي نه دا به print کیږي ما سره اصل کې ډېر په فلحال ما سره زما text موجود دی او objects سره available نه دي بیا تاسو print layout ته راشئ وګورئ بیا تاسو سره عمومي حالت کې هغه څه موجود دي نو ځکه دې ځای کې موږ draft command استعمالو بیا وګورئ دې پسې یو بل command دی چې ته shore hide ورته ویلی شي ruler دی نو که زه په دې رولر باندې آف کم نو ګوره ما ته خط کش راته ختم کړ او که دا رولر واپس ټیک مارک آن کم نو رولر یې ما ته واپس راته راکړ که زه د ګریډ لاینز ته ټیک مارک آن کم نو ما ته ګریډ لاینز راته راکړل and if I show off so ګریډ لاینز ما ته اتوماتیکلی ختم شو یاد ساتئ ډېر یو بل کمانډ دی چې ته ډاکومنټ میپ ورته ویلی شي وګورئ لکه اوس ما ته یو کس وي چې انګلیش ګرامر نوټس ته لاړ شه یا زه دې ځای نه say for example زه کنټرول انټر وهم دې ځای کې او زه دلته کې دیلم هم heading number 1 وته ورکوم داسې نو ګوره دا زما انګلیش ګرامر نوټس او دا زما say computer graphics heading number 1 نو ګوره که چېرې ما سره داسې یو ټیکسټ موجود وي if I have this kind of text او ډېر زه کله یو ټاپک ته دا ځم کله بل موضوع ته راځم نو زه غواړم چې د ډاکومنټ یو میپ جوړ کړم یو نقشه جوړه کړم او په هغې باندې زه اټومیټیکلی هغه یو ټاپک ته ډېر په اسانه سره لاړ شم نو زه به ویو ته راشم دې ځای نه او په دې ډاکومنټ میپ باندې به کلیک کړم really simple I gotta go English grammar notes and then I gotta go computer graphics نو ګوره څومره زبردست طریقې سره زه یو خبل خواته شم خو یاد ساتئ د آوټلاین دپاره او د ډاکومنټ میپ دپاره تاسو سره هیډینګ مهم دي که تاسو هیډینګ نه اخیستئ تر هغې پورې ډېر تاسو دا کمانډ صحیح طریقې سره نشئ اپلای کولی بیا ډاکومنټ میپ باندې کلیک اټومیټیکلی یو هیډینګ او هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 any لکه say for example ما سره کمپیوټر گرافکس دي او زه کوم چې say for example corel draw here وګورئ داسې دې ځای نه corel draw لیکم نو کمپیوټر گرافکس corel draw دننه راځي نو دې له به زه ورکوم say for example heading number 2 داسې مې ورته ورکړو اوس ته راشئ وي کې وګورئ که نه نو تاسو سره به ډېر سټایلش وګورئ ګراف بدل شي چې په کمپیوټر ګرافکس کې تاسو سره دننه څه دي نو corel draw نو زه وګورئ corel draw ته ما اټومیټیکلی راولي راته ډېر داسې نو ګوره دا د هغې یو ایزي میتھډ دی نو که زه انګلیش ګرامر نوټس ته راځم یا کمپیوټر نوټس ته راځم یا corel draw ګرافکس دغسې نو ډاکومنټ میپ د لارې زه راتلی شم که زه غواړم چې یو پیج د thumbnail په شکل کې لکه thumbnail نوک ته وایي که نه thumbnail so give me like as a thumbnail page زه به دې thumbnail ته راشم او دا ټیک مارک په دې ځای نه آن کړم نو ګورئ ما ته thumbnail راته راکړ نو ګورئ یا په دې پیج کلیک کړئ یا په دې پیج کلیک کړم یو ځای بل ځای ته ډېر په اسانه سره تلی شي ځکه دا د پیج د کتلو مختلفې طریقې دي او چې کله دا thumbnails دې ځای نه ختم کړم نو ګورئ ما سره عادي حالت کې پیج راته راکړ میسج بار آف د کار نه کړي دپاره به تاسو کوډینګ کوئ او تر څو پورې چې تاسو کوډینګ نه کړئ تر هغې پورې ډېر دا کمانډ دی وخندل نو ما ځکه دا وکړم دې لپاره به تاسو کوډینګ وکړئ چې کله کوډینګ سیف کې نو د هغې نه پس به تاسو ته انشور صحیح طریقې سره پکار وکړئ نه نه انټر ضرورت نشته دی صرف کوډینګ به تاسو کوئ کوی چې وایي کوم درته موسټ ویلکم ما let's see welcome I don't have any problem here so come on there دا دپاره لکه say for example یو کمانډ زه جوړوم داسې لکه دا سرچ کمانډ دا رن کمانډ څنګه کار کوي یا دا څنګه جوړ شوی دی نو دا پکې جوړ کړو let's see what options and then go back دې دپاره تاسو سره ډیولپر ریکوایرډ دی او که ته ډیولپر ته رانشئ نو ډېر په دې باندې صحیح طریقې سره تاسو کار نشئ کولی اصل کې زما مقصد تاسو سره صرف دا میسج بار انکول دی but let me check you guys here زه به دې ځای نه یو بټن والم داسې یو بټن باندې به یا it's enough for us to go او دې له به زه پراپرټیز ته راشم او ورته به ووایم چې بھئی دا سټوډنټس وي چې رن کمانډ راته جوړ کړه نو رن کمانډ به زه I gotta go for it نو ګوره رن کمانډ ته به زه راشم ډبل پې کلیک کوم here we go some sort of commands to give it دې ځای کې به تاسو کوډینګ کوئ خو فلحال زه تاسو ته ځکه په دې کنفیوز کېږم چې دا فلحال تاسو یو پیپل آر جسټ ډمی سټوډنټ یټ بګنر یې تاسو نو صرف آیډیا تاسو را کلیئر کوم چې څنګه دا رن کمانډ لکه ډیم PRG path is say for example variant dim PRG program name as also run command pake PRG name is variant etc PRG path zaba 8 comma PRG path equal to input box come on dude equal to input box say enter your program name to open it etc program name वगैरह और जब PRG
name tabuwe mache say shell into PRG path comma VB normal focus और कुछ program पैदा ने शुरू में तो यो error आता रहा on error go to my error और द my error ना बाद चिकम दे exit सबे का और MSG और दागे ना पस चिकम दे my error और दागे ना पस चिकला labeling उशी नब्यात MSG box error dot description वो तवर का ना यो simple questions not a piece of cake, a piece of just a rock. Crack and just you tip broke down like that ever. Do you understand? So that's why Zabardast safe come this and just for you showing guys. सिर्फ तासु लेने idea clear का सवाल तासु पढ़े किस राह निशी. नुदा ज़रन कम च आय कार की कना किया सिर्फ हम दोनों coding का so here we go. Enter your program name. इस माता Excel class का enter एक देश है ना. It's working. Probably working it dudes. माता calculator class का और program पैदानिशी say for example blah 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 thing no sorry file not found I mean the program isn't here to work with निश्चित है that was a safe कमा no that was a safe कम दलते कि जब चकले safe कुम no word macro enabled document खामा खाबदा तासो on के वेदा was safe के मैं then gonna go close whole page that didn't start here that's a munga document is a padi double click कोमा but this sort of mat your warning रात राकी is a security warning selective content has been disabled dita ta wiyum warning it is not possible to determine that the content came from a trustworthy source you should leave the content the which bigore macro and other more activist controls have been disabled this active content might contain viruses or other security hazards we believe button ki tasra virus ki dishi hazard we hazard se te likigi aap asi chitne khabar does aur ta baki da hazard we likigi say for example if I'm given a gift and I say open it and you open it and there is a blast against you and you blown up with that na nadita asal ke hazard wote vi likigi no mata vichi de mal security alert rakhu ita button page ani vi padi ke tata zotem da message mana ko mana tir shete ugura agara saran sheve de no don't give it to me only this one no der sa khabar ani shte kha namaz ke vichi de sar coding de kam che real dino aga ta kom de se ke taso lagi samara wale tik do I'm going asking question later or what situation happen to be anymore so enable this content as we am basra karata har zal lecture taso da file class है वैसे का पदी कि दा बटन coding शेवी दे और दा बार बार मैसेज दर के छे हां गुलाम नबी ने किसे नंबे हां so let's see ugare di bimala sirf da message raat rakhi no ko da se developer ke taso kar kol wale no der di da parkhe da coding bia la gugore da coding taso asanonim shum filal mila gran kare deta wala ka khabar da filal taso da kol zarurat nishte de sirf da idea taso ra clear koma to jekalam taso da message da khalas ave kano taso da message dar kai zemdara tamara ko bas a message automatically taso ta put ki biara sheet zoom ta here we go so very simple guys view तराजम zoom था पर zoom क्यों करे मास्टर 200% थे 100% थे न 100% था सो अखले न गुरे दा मास्टर zoom दे already 100% को दे 200% मात्रा का न गुरे 200% दे रहा तरा को बिया zoom तराशन दा से जो तेम चे 100% रहा तरा को के कम 100% है रहा तरा को zoom तबियारा शे zoom चे 75% है रहा तरा का न को तासो ओके को न गुरे 75% तासो दीजन करते शे तो बिया zoom तरह पेज वेट गोरे यो निमो के दास कारी चिदा पेज दोन जिया पिच कला तासु दे तरफ तराजे उता कला दे तरफ तराजे न जो वालम चिदा zoom गोरम ज पेज वेट द पेज प्लान वाले गोरम ओके कदी जानो गोरे दा द पेज प्लान वाले दा अली कल तासु रे पासान सरा खयो हवल खत जरूरत निश्ते दे यो निमो के दा टेक्स्ट तासु सरा दास मौजूद वी जो वालम चिना ज द टेक्स्ट प्लान वाले द फिट गोरम चबी दा अली कल से पासान सरा कते शमा न जब zoom तराशन देसे ना और द टेक्स्ट वेट पवालम और दा जो के कम दलता नोगरे सोन सिंपल मेथड सरा दाज सही तरीके सरा कते शमो सही मेथड सरा दाज फॉलो कोलेशम zoom तो वापस रा शो गोरे होल पेज टोल पेज रा तरा का नो टोल पेज दल दर की बिया zoom तरा शे देसे ना वापस से मेनी पेजेस इन डेर वरा के ता सरी दी अगरा तरा का कंट्रोल एंटर सरा ता सो वरा के वाले देसे ना नो करम चिता zoom तरा शे दलते के मेनी पेजेस गोरे दा ऑन के और दाम ओके कदी जानो गोरे टोल पेजेस ता सो ऑटोमेटिकली दल दर की
بیا راشه زه غواړم چې ماته 100% پیج راته راکړه نو ګورئ 100% دې ځای نه والا که 1 پیج غواړئ لکه تا سره فلحال many pages دي داسې او زه غواړم چې یو پیج نو 1 پیج راته راکړه که 2 پیج نو 2 پیجز راته راکړه که د پیج پلنوالی غواړئ نو پیج ویډ باندې کلیک کړئ داسې نو ګوره د پیج پلنوالی دله درکړه بیا پای کې تاسو یو بل کمانډ دی چې هغې ته نیو وینډو ورته ویلي کېږي what do you mean by new window ډېر زه انټرسټینګ کمانډ دی ډېر ښه کمانډ دی لکه زه کوم چې دا زما پرسنل ډاکومنټ دی او پای کې ما څه ټیکس دې ځای نه لیکلی دی say look like this نو که زه راشم دې ځای نه ویو ته او زه نیو وینډو واخلم نو د دې وینډو مالې یو دویمه کاپي راته راکړي او چې کله په یو کې چینج راولم په بل کې راځي او چې په دې بل کې چینجز راولم په دواړو کې ما سره راځي نو ګورئ دا نیو وینډو ده ما سره وګورئ بیا دلته کې ویو ته راشئ نو ګورئ دا زه صحیح طریقې دواړه به اوس زه څنګه ګورم نو زه به راشم ویو سایډ بای سایډ ته به راشم while coming here to view side by side لومبې دې کمانډ ته وګوره د ډاکومنټ 1 زه ښیم دا اوکې که دې ځای نه یا شور یو کین ګیټ وګوره زه دې ځای نه کمانډ اخلم داسې لکه اوس ما سره مینی پیج دي دا به زه کلوز کړم دلته نو ګوره ما سره فلحال 2 ورقې پاتې شوي ویو سایډ بای سایډ ته راشم وګوره دواړه ډېر صحیح طریقې سره درکړي داسې یو زیاتې نو بل اټومیټیکلي تا سره زیاتېږي دغسې 1 by 1 ګورئ که نه زه غواړم چې دې کې چینج وکړم لکه زه وکړم ایکسل نوټس نو ګورئ دا بل ما سره اټومیټیکلي ایکسل نوټس ته کنورټ شو که چېرې دا سایز زیاتوم دا بل ما سره اټومیټیکلي سایز زیاتېږي که دې خوا ورکوم چې سیو وینډوز 7 نوټس ایټسټرا نو ګورئ څومره زبردست طریقې سره 1 by 1 زه لیکل کولی شم نو دا د هغې یو اسان میتھډ دی یو اسانه طریقې ده که بیا زه راشم دې ځای کې وګورئ وپسې د وینډو ته راشئ دې ځای نه وپسې سینکرونس سکرولینګ دی سینکرونس وی ایټ ا ټایم یو شان چې کله یو کې چینج راولي بلکې بس تا اټومیټیکلي تغیرات راځي دغه قسم ټکي ته موږ سینکرونس ورته ویلی شو وګورئ کله چې زه دا یو سکرال کوم داسې که نه لکه اوس say فار ایگزامپل ما دې ځای نه دا say دا ټیکس مې داسې زیات کړی دی لکه داسې ډېر نو ګورئ چې کله دا یو موف کوم نو دا بل هم ما سره اټومیټیکلي موف کېږي مخکې اټومیټیکلي راځي داسې او که چېرته say فار ایگزامپل وینډو ته راشم او د سینکرونس سکرولینګ باندې واپس کلیک کړم نو ګورئ یو ما سره موف کېږي خو بل ما سره نه موف کېږي زه غواړم چې دواړه ایټ ا ټایم موف شي دواړه ایټ ا ټایم ما سره راشي نو زه به وینډو ته راشم دې ځای نه سینکرونس سکرولینګ ته او چې کله هم زه say فار ایگزامپل دا داسې موف کولی شم دې ځای کې نو ګورئ دا اصل کې د سینکرونس سکرولینګ کار دی بیا که چېرته یو پوزیشن تا زیات کړي وي د بل د کم کړي داسې ډېر نو زه کولی شم چې دا پوزیشن وله ریسیټ کم واپس یې کړم نو ګورئ ریسیټ وینډو پوزیشن ته به راشم داسې نو چې کله ریسیټ وینډو پوزیشن ته راشم نو زه کولی شم چې په دې تر سره په دې طریقې سره دا دواړه اپلای کړم داسې وګورئ ریسیټ وینډو پوزیشن باندې کلیک کړه بیا تاسو دا ویو سایډ بای سایډ ختمول غواړئ نو بس صرف یو ډاکومنټ راته وښایو نو یو ډاکومنټ یې تاسو ته وښو دا دغه سمپل طریقه ده سمپل میتھډ یې دی بیا راشي دې ځای نه وګورئ ارینج آل ټوله ترتیب کړه نو وګورئ ترتیب یې کړ راته واپس ارینج آل ځکه نه کېږي چې ما سره فلحال یو ډاکومنټ نو سبا ارینج شي ما سره که تاسو مینی ډاکومنټس والے لګوره دې ځای ما ډېر زیات ډاکومنټس واخیستل او زه راځم دې ځای کې ویو ته او دا زه ارینج آل کوم نو ګوره ټولې ما ته اټومیټیکلي صحیح طریقې سره ترتیب یې ارینج یې کړه راته ځکه موږ دې ځای کې دا ارینج استعمالوو and how to do this with نو ګوره دا ارینج ما سره ټول برابر شو بیا ډېر ورپسې یو کمانډ چې هغې ته موږ سپلیټ ورته ویلی شو دیټ از کالډ سپلیټ وګورئ ویو ته راشي ډېر ایزي کمانډ دی سپلیټ لکه زه دا پیج په 2 حصو کې تقسیمول غواړم نو وګورئ دا ما سره سپلیټ شو او بیا واپس یې ریموو سپلیټ کا بیا ما سره ختم شو فایده فایدې سبا ته وایو انشاءالله او بس سبا ختم شو نه نه پرنټینګ آپشن دوی ته نه کوم